السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او صحتمن یاست. راشد خان د پښتنو سلګونه کاله زوړ تاریخ تازه کړ. راشد خان چې دا مهال په استرالیا بیگ باش سیالیو کې د اډلاس سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي، د تیرې یک شنبې په ورځ د ملبورن لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په نوي بیټ باندې توپ وهنه ترسره کړه چې دا بیټ تر دې مخکې په کرکټ کې نه دی لیدل شوی. دا چې د دې بیټ تر شا اصلي کیسه څه ده، ویډیو تر پایه وګورئ. خو که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. راشد خان چې د ملبورن لوبډلې پر وړاندې توپ وهنه ترسره کړه او 25 منډې یې وکړې. همداراز راشد خان 2 لوبغاړي هم وسوځول او کمې منډې یې ورکړې چې خپله لوبډله یې تر بریا ورسوله او د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کرکټ استرالیا ویبپاڼې دغه بیټ ته د کیمل یا د اوښ نوم ورکړی دی. د دې بیټ تر شا اصلي کیسه څه ده؟ ویل کیږي چې افغانان ډیر پخوا په وښانو باندې استرالیا ته تللي وو. راشد خان د همدې لپاره دغه بیټ رامخته کړی وو ترڅو د افغانانو او استرالیا ترمنځ هغه پخوانۍ کیسې یو ځل بیا په استرالیایانو راتازه کړي. همداراز د هند آی پی ایل یا سوپر لیګ کې د راشد خان لوبډلې سنرایزرز حیدرآباد هم له راشد خان د اوښ بیټ کارولو غوښتنه کړې ده. د اوښ بیټ ځانګړنه دا ده چې شاتنۍ برخه کې لکه اوښ 2 کومي یا وتلي ساحې لري. لنډه دا چې راشد خان د فرهنګ په برخه کې په دې یو بیټ کارولو سره د استرالیا، افغانستان او پښتنو سلګونه کلونه پخوانی تاریخ بیا راتازه کړ او استرالیایان یې ورته متوجه کړل. دوستانو د راشد خان لپاره کمنټ راته ولیکئ او ویډیو ته لایک ورکړئ.